یوه ورځ به یاره ډېره خاموشي شي ړنګه بنګه به دې دا ښکلي ځواني شي چې زما د مرګ اعلان واوري جومات کې سره بنګړي به دې په لیچو کې ټول مات کې حق حیرانه به ولاړه یې کوڅه کې ما به پټې سترګې راوړي جنازه کې ستړي ستړي به په نرمه نرمه جاړي ډېر ملګري به د خپله شرمه جاړي ورونه ټول به مې په زړه زړه کې خفه وي کشره خور به مې په مړ جسد پرته وي لیونتوب نه به مې مور په جړا سر وي د بوډا پلار به مې زړه پرهر وي ستا چې سترګې په ما لګي ته خبرې لکه پاڼه به دې ټول وجود رپېږي د زړه سر به دې نرۍ نرۍ خوږېږي خوشي ځای ته به زه لاړ شم د دې شور نه خپل خپلوان به مې اوچت کي د خپل کور نه ټول بدن به را لپټ کي سپین کفن کې څو کسان به مې په خاورو کې دفن کي زه منم چې زخمي شوی به دې زړه وي په حساب به یو څو ورځې ته خفه ما به بد څوک به مې ښه یادوي یاره په نامه به مې څوک نه یادوي یاره زما مخ به نه لیدلی شي هر چاته یو شیر به مې عذاب شي یاره تا ته ما به دوه سترګې نیولي ستا په لار وي ستا د یان به ستا راتلو په انتظار وي ماشومتوب دورانو بیا شوم زلمی د لیونتوب دورانو زه یې ګلاب په خپل باغچه کې کړمه پلار مې داخل په مدرسه کې کړمه په دغه وخت د 14 کاله ومه په زړه مې غم نه و خوشحاله ومه مالیار باغچه کې د ګلانو نه و په سر مې لاس د مشرانو نه و پلار مې دوبۍ کې مزدوري کوله ما یې په روپو ښه جواري کوله خوږې مرغۍ کې ګرځولې د بچې د پلار مې اسپینه و نازولې بچې څه مې کول چې مدرسې ته تلمه ما څه روپۍ وې میخانې ته تلمه چې د غمونو خیال مې کور ته وشو چې ټلیفون مې خوږې مور ته وشو ټول شو راټول په چوت اواز یې وویل په ټلیفون یو سړي داسې وویل په اکسیډنټ کې یو سړی مړ دی بېګا د شپې هغه پلانکې مړ دی په ارمانونو مې سیلاب راغی په کور مې بې نیټې عذاب راغی مور مې د خپل سر نه ویښته وباسي د خوږ دادا مې جنازه وباسي په دغه سوچ باندې سهار ماښام شو د کور بوجونه ټول زما په سر شو د مجبورۍ نه مزدورۍ له لاړم زه د سعودي مسافرۍ له لاړم په تنهایي کې ورځې شپې تېرېږي سختې په ما او په هغې تېرېږي وخت مې په څه ځای اوس دغه سوچونه کوم د تېرې شوې زمانې ډېر ارمانونه کوم په ما تېر شوی ژوند که بیا چېرته په لاس راغی د پلار د یوې روپۍ راته احساس راغی یو ځل په میاشت کې به یارانو کور ته شپې له تللې کاش چې د یانه زه سکول او مدرسې ته تللې نن به مې ولې سوي اسویلې کولې د کور نه لرې به مې ولې زندګي کولې د انسانانو به مې ولې غلامي کولې افسوس د یانه زه په اوښکو کې رانجه وسکمه په دې خبرو باندې وینې د دې زړه وسکمه ویمه د پلار په شان به زه هم مزدورۍ کې مرمه د کور نه لرې به زه هم مسافرۍ کې مرمه ډېره مننه نظم دی بچه‌بازي چې دې تیاره ژوند کې د بله شیرنا لاليه زه نن خبره کوم په داسې یوه ګناه لاليه تا یې تپوس چېرته سحر او مازدیګر کړی دی تا د دې خپل بچي په ژوند چېرته نظر کړی دی دا ورځ په ورځ چې ورله رنګارنګ سینګار راځي د کوم طرف نه ورله دا ښکلی پیزار راځي ذهن دې کله کله یاره دې خبرو لځي دا چې ښایسته ښایسته موټرو کې چکرو لځي لکه د پلار دې په دې خپل بچي نظر دی که نه چې دا ملګری د عمر برابر دی که نه لکه د پلار دې په دې خپل بچي نظر دی که نه چې دا ملګری د عمر برابر دی که نه دغه ماشوم بچی د کوم ځای نه پیسې راوړي دا ورځ په ورځ چې قیمتي ښکلې جامې راوړي دومره څه ګرانه ده که وشي په دیاړۍ لاليه ستا خو اوس نه رسېده یو وخت د ډوډۍ لاليه ته خوشحالېږه مه چې څوک راله بچی ساتي دغه بچی دې لکه ښځه یو سړی ساتي ته فخر مه کوه په داسې ژوند د زوی لاليه دې ته پښتو کې خلک وایي بچه‌بازي لاليه ته فخر مه کوه په داسې ژوند د زوی لاليه دې ته پښتو کې خلک وایي بچه‌بازي لاليه زه نور څه نه ویم خو الله له به جواب ورکې ورځ په قیامت به د سیکنډ حساب ورکې په پاک قرآن کې درته شوي دي بیا خبرې ځان ته رایادې که انسانه د الله خبرې الله تبا کو قوم لوط په سخت عذاب باندې تاسو شرمېږئ نه په دومره ډېر سیلاب باندې چې کوم انسان دغه ګناه کوي په فرش لاليه نو د غصې نه خوځېده راځي په عرش لاليه چې کوم انسان دغه ګناه کوي په فرش لاليه نو د غصې نه خوځېده راځي په عرش لاليه انسانه مه راوله ځان باندې د کاڼو باران زندګي تېره که په شان د خپل سپېڅلي جانان دیان بغلی شي خو دا خبره یاد ساته که پوهه شوی نه ځان داسې برباد ساته